د افغانستان د شفافیت د سار اداره وايي یوازې په شعارونو او ژمنو له فساد سره مبارزه نه کیږي او افغان حکومت باید په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلي د سې شنبې په ورځ له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د معافیت فرهنګ له منځه یوسي. نوموړي وویل که چیرې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې بنسټیز کارونه ونه کړي، اداري فساد سره مبارزه به یوازې د شعار تر کچې پاتې شي. به تعهدات و به شعار با فساد مبارزه نمیشه. یوازې په شعار او تشو ژمنو له اداري فساد سره مبارزه نه کیږي. بوشیلمنیو کوم اقدامات چې نوی حکومت تر لاس لاندې لري دوام پیدا کړي او په دې برخه کې بنیادي او اساسي کارونه وسی. په لومړي قدم کې افغان حکومت باید د معافیت فرهنګ ته نور د پای ټکی ورکړي، د فاسدو کسانو دوسیې د جدي تعقیب کړي او سزا ورکړي. نن تاسو ګورئ چې د افشاګر په نوم انټرنیټي ویب سایټ هم پرانستل سو او کوم کسان چې له فساد سره مخ کیږي کولای شي چې خپل پیغامونه د ویب پاڼې ته واستوي. د ډسمبر 9 نیټه د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال له فساد سره د مبارزې تر شعار لاندې لمانځل کیږي. په عین حال کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د افغان ولسمشر فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود د غونډې ته د افغان ولسمشر پیغام ولست او ویل چې حکومت له فساد سره مبارزې ته ژمن دی. نوموړي په دې اړه وویل در حال حاضر مبارزه و محو فساد اداری اوس مهال له اداري فساد سره مبارزه نه یوازې د افغانانو د پرمختګ او سرلوړي سبب ګرځي بلکې زموږ نړیوال همکاران هم دا تمه لري له اداري فساد سره باید قاطع مبارزه وشي. زه یو ځل بیا د اداري فساد سره پر مبارزې ټینګار کوم. له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د شفافیت نړیوال سازمان سږ افغانستان په فساد کې د اخته هیوادونو په 4مه درجه کې شامل کړ. څېړونکي وایي حکومت ته پکار ده چې د دې د لرې کولو لپاره وړ او مسلکي کسان په څوکیو وګماري او په نظام کې د حساب ورکونې فرهنګ رامنځته کړي.